عزیزانو، د توبې فواید او فضایل ډیر زیات دي. په قرآن کریم او حدیثو مبارکو کې د توبې ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي، خو زه به درته صرف یو څو فضیلتونه بیان کړم. اولنۍ فایده دا ده، په توبې سره د انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي. الله رب العزت فرمایي: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. یعنی الله هغه ذات دی چې قبلوي توبه د خپلو بندگانو او ګناهونه ورته معاف کوي. رب کریم په خپلو بندگانو دومره زیات مهربان دی چې یو انسان په اخلاص ورته توبه وباسي نو یو خو د ده ګناه معاف کړي، بلکې دا سړی په تیرو ګناهونو پښیمانتیا ښکاره کوي او استغفار وایي، نو الله جل جلاله به د ده بدیانې په نیکیو ورته بدلې کړي. دا ځکه الله تعالی فرمایي: الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما. مگر څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او د نیکۍ کارونه کوي، نو الله به د داسې خلکو بدیانې په نیکۍ بدلې کړي، او دا ځکه چې الله بخښونکی او مهربان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه بخښونکی د ګناه څخه داسې دی لکه د سره چې ګناه نه وي کړی. حدیث قدسی دی، الله تبارک وتعالی فرمایي: یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. یعنی ای د آدم زویه، که چېرته ستا ګناهونه دومره ډیر سي چې د اسمان غاړو ته ورسیږي، یعنی د مځکې او اسمان دا منځنۍ حصه ټول ستا د ګناهونو څخه ډکه سي، تر دې چې اسمان ته ورسي او بیا ته زما څخه بخښنه وغواړې او توبه وباسې، نو زه به ستا ټول ګناهونه معاف کړم او زه د هیچا پروا هم نه ساتم. یعنی دا څوک زما پوښتنه کوونکی نشته چې تا دا ګناهونه و دا بنده ته ولې ور معاف کړه. د بني اسرائیلو د سلو کسانو د قاتل توبه چې الله پاک څنګه ورته قبوله کړه. امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیلو د یو کس د توبې ذکر کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ستاسو څخه مخکې په بنی اسرائیلو کې یو کس و، هغه یو کمسل یعنی 99 قتلونه یې کړي وو، نو د خلکو څخه د یو ښه عالم او پوه کس متعلق پوښتنه وکړه. نو خلکو ورته یو راهب وښودی، دی دغه راهب ته روان سو. راغی چې کله ورته راورسېد نو ورته ویل چې ما خو یو کمسل یعنی 99 قتلونه کړي دي، نو اوس ایا زما دپاره توبه سه او که یا یعنی توبه مې قبلیږي که نه قبلیږي؟ هغه ورته وویله چې یا. نو دا هغه راهب هم قاتل کړ ځای پر ځای. نو 100 کسان یې پوره کړل. بیا یې د خلکو څخه د یو ښه عالم په باره کې پوښتنه وکړه، نو خلکو ورته یو بل عالم وښودی. نو دا کس دې عالم ته راغی او دته یې هم هغه خپله خبره وکړه چې ما خو 100 کسان وژلي دي، نو آیا زما دپاره اوس توبه شته که نشته چې الله پاک توبه یې وکړم، توبه مې قبلیږي؟ هغه عالم ورته وویله چې هو ستا لپاره توبه شته، ستا او د توبې په منځ کې څوک حایل کېدای شي؟ یعنی ستا د توبې څخه څه معنی نشته، بالکل قبلیږي، خو ته فلاني ښار ته ولاړ شه، ځکه هلته داسې خلک دي چې د الله جل جلاله عبادت کوي، نو ته هم د هغوی سره د الله رب العزت عبادت کوه او خپل ځای ته مه راځه، ځکه دا د ګناهونو ځمکه ده، یعنی دلته خلک ګناهونه کوي. نو دا قاتل روان سو. کله چې نیمایي لارې ته ورسېده نو مرګ ورته راغی، یعنی وخت یې پوره سو. نو د ده باره کې د رحمت او د عذاب فرشتو په خپل مابینځ کې سره اختلاف راغی. د رحمت ملائکو ویل چې روح یې موږ اخلو، ځکه د الله ته توبه ویستې وه، او د عذاب فرشتو بیا ویل چې یا د خو د سره څخه د خیر کار تر اوسه کړی نه دی،
لہذا روح یې موږ اخلو. نو په انساني شکل کې یو ملایکه ورته راغله. هغې ورته وویل چې تاسو دواړه طرف ته ځمکې اندازه کړئ. نو چې کوم طرف ته دی نږدې پیدا سو، یعنې نږدې و، نو په هغه خلکو کې حساب کړئ. نو چې کله اندازه ولګوله هغه کلي طرف ته چې دی روان و، د یو لویشت په اندازه نږدې پیدا سو. نو د رحمت ملایکو یې روح قبض کړه او مغفرت یې نصیب سو. په بعضو روایاتو کې راځي چې الله جل جلاله د یو طرف ځمکې ته د کمې څخه چې دی راغلی و حکم یې وکړ چې لرې سه، او د بل طرف ځمکې ته کمې ته چې دی روان و هغه طرف ته یې حکم وکړ چې نږدې شه. بیا الله جل جلاله فرشتو ته حکم وکړ چې اوس یې تاسو اندازه کړئ. نو چې اندازه یې ولګوله نو کومې ځمکې طرف ته چې دی روان و هغه ته د یو لویشت په اندازه نږدې و. وغفر له، نو د ده بخښنه هم وسوه. سبحان الله، الله رب العزت په خپل بنده باندې څومره مهربان دی چې هغه کس چې د سره یې څخه هیڅکله د خیر کار هم نه و کړی، خو چې په اخلاص یې توبه وویسته او الله تعالی و طرف ته متوجه سو، نو الله پاک یې څومره قدرداني وکړه، ګناهونه یې ورته ټول معاف کړه او بخښنه یې ورته وکړه. د اسلام راوړلو په وجه کافر ته هم بخښنه کیږي. ګورئ محترم مسلمانانو، د کفر څخه بله غټه ګناه نشته، خو الله تعالی د کافر په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. ای پیغمبره، د دې کافرانو ته ووایه که چېرته دوی د کفر څخه منع سي، یعنې د خپل کفر څخه توبه وباسي او اسلام قبول کړي، نو تیر سوي ګناهونه به ورته ټول وبخښل سي. نو اوس چې د کفر څخه کومه ګناه ده هغه خو به الله جل جلاله په توبې سره په طریق الاولا سره معاف کوي، او همدارنګه الله جل جلاله توبه قبلونکی دی. په بل ځای کې الله تعالی فرمایي او څوک چې بد کار وکړي یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي بیا د الله تعالی څخه بخښنه وغواړي، نو الله پاک به ډېر بخښونکی او زیات مهربان پیدا کړي. او په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. او الله هغه ذات دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او ګناهونه یې ورته معاف کوي. او بل ځای کې هم الله پاک فرمایي بېشکه زه ډېر بخښونکی یم هغه چا لره چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي یا په سمه لاره قائم پاتې سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش څخه 4000 کاله مخکې د عرش 4 طرف دا کلمات لیکل سوي وو چې بېشکه زه ډېر بخښونکی یم هغه چا لره چې څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او بیا په سمه لاره قائم پاتې سي.